که سل ځلې قربان شمه په ننګ د پښتانه زه نو دا سر به بیا هله د سړو په سر ولاړې. سپین شعر در سره شریکوم یونس صاحب. یو درې بیته ترې مخکې و، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ته څه خبرې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې په ککو کې درته شات څڅېدل، زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه، او تا چې قدم کې خود دیګونه ولسونو خوړل، زه د مور غېږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولاړ. او یوه قصه درته کوم خاندئ به نه راپورې، ستاسو به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم. په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وي شوي، بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه. داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه، یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و، هغه صندوق کې به مې مور زمونږ جامې کېښودې، او بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو، خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و، او څه درته ووایم مهو بهو زمونږ صندوق و. په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو، مور ته مې ویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی، هغه صندوق یې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري. راته مسکی شوه، راته ویې ویل لیونیه زویه صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته، بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو، زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي. ورته مې ویلې ادې خبره شوې به یې، زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی، دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروم، تا خو ویلي و چې تا لا مې جامې کړي دي. او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله، د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو، د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه، له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو، زړه کې مې ویل چې سیالي مې برابره شو، اوس په یوه ساه به یې تر لوبغالي پورې ورسېدم، ښې ډېرې بڼې مې د کلي په کوڅو کې وکړې، لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو، د خولې هارن به مې وهلو، بریک ته هم ودرېدم، په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل، د خوشحالۍ نه مې په هېڅ چا نظر نه لګېدو. او په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوه، د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې، خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله، مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې، د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي، ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي، هغې په ډېره بسترګه یې ما ته پیغور راکړو، مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویډلې. او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله، هغې سینې پورې جوخت ونیولم، ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم، او دومره مې وژړلې چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګان نه یوې ګرمې تبې ونیولم، او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو، ویل ته وده شه زه د شپې تالا جامې ګنډمه، او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو، تاسو یقین وکئ بلا مودې تېرې شوې، خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي. بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې، خو دغه ډزې د اختر پسې لا تیزې شولې، خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې، د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو، هغې ویل راته چې صبر وکړه، زه صبرېدم چېرته، په خپله خبره ټینګ ولاړو، شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه، او راته معلومه شو چې خدای ګو دا جامې هم پردی دي، او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم، بیا ویده شوم، او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم، خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وه، او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه، او مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مېوه در کوم، چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو، ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق و، او کوټې ته راغله د کټوۍ نه یې د غنمو نینې په خپل پلو کې زر واړولې، بیا ووته، او زه نور پوه نه شوم، خو د مور مې یو خبر واورېده، ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم، خو ماشومانو د غنمو نینې وانخستې، مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله، هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې، په سوچ کې کېناسته، تندي ته یو لاس ورکړو، بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې، بیا پسې نورې راغلې، بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدم، ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم، خو په دې مې پوه کړه چې د هر اختر کې ولې ژاړې، ویل مطیع الله
ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې. ویل مطیع الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې. هذا القیاس یو سپین شعر بل و. زمونږ تر څنګه د خانخیلو کلیه منو چې تاسو فطرتي خانان یئ، خو موږ هم پوزه باندې مچ نه پرېږدو او په موږ به دا خرمستي نه خرڅوئ. منو چې تاسو معزز خلک یې، هر څه چې وغواړئ همغه کېږي. موږ پیداوار یو د دې خړې خاورې، زموږ کفن به هم د دې خاورې وي. ستاسو بچي د محلونو بچي بس هره شپه د چراغان شپه وي. زموږ بچي لا سپلی نه پېژني، د شپې د سر لاندې سنګل ماته کړي. زموږ او ستاسو ترمنځ فرق نشته، بس دومره فرق دی لکه ځمکه او اسمان. دا ارتفاع موږ په سر سترګو منو، بې انصافي مې شاید نه وي کړي. زموږ د خاورو کوټنخې چېرته دا ستاسو برجورې کلا، زموږ د خاورو بوڅلي کورونه، ستاسو برجونه تر اسمانه کابو. ولې به دا ارتفاع نه ورکوم؟ ولې به داسې فتوا نه ورکوم؟ تاسو تیارې د بې علمۍ لرې کړئ، زموږ تر مخه یو پرده جوړه کړئ، موږ راګیر کړئ په یو تور ناورین کې راټول شئ، داسې منصوبه جوړه کړئ چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي. داسې یوه لویه سلسله جوړه کړئ، درنه رڼا په سترګو ونه ویني. د تیارو داسې پروژه جوړه کړئ چې د ماښام بچي ماښام الوځي. موږ شاپرکو ته پنجره جوړه کړئ، ستاسو لسونه قلمو ته جوړ دي. موږ ته کولنګ، موږ ته بلچه جوړه کړئ. د شهزادګانو بچي وي، زموږ جامې، زموږ مخونه خیرن. تاسو په خپله ستا هر څه معزز، ستاسو خپلوان، ستا میلمانه معزز، ستاسو کوترې او بازان معزز، ستاسو باخي، ستاسو تازیان معزز. منو زمونږ خویندې لوڼه وینځي، د وینځو لوڼه غلامان زیږوي. زه به مزدور یم، زما پلار مزدور و، زما بچی به هم مزدور پاتې وي. ما ته زما وړکتوب ښه رایاد شي چې ما به ګډې او چیلۍ پیولې. اوس مې هم سترګو کې یو خوب غړېږي، د ستړي ستړي ژوند ستومانه کیسه. ما به د ټول کلي پاده پیوله، ماښام به ډانګ په لاس هر کور ته تلمه. زه یو ماښام کې کوڅه کې سپي وخوړم، بیا ناڅاپي مې یو اواز تر غوږ شو. نو خان ویلې سپي په کاڼو ولې چې ته یې په کاڼو ولې دوی به دې خوري. په ګوډه خپه بیا کور ته لاړم. مور ته مې ویلې چې زه سپي وخوړم. ویل خیر دی بچی، دا د خانانو سپي دي، د هغوی سپي د معززو سپي دي. په ما یې لاس ته شفقت راښکلو، د لوپټې خیرنه پیسکه یې تاو کړه، زما خیرن مخې د خاورو پاک کړو. ویلې بچیه نور په ادامه پیه. او د دواړو سترګو نه یې اوښکې راغلې، جوړې زما په حال غمجنه شوله. همداسې تلې تر ګریوانه پورې. نو ما یې د شونډو سپین پاړونه کتل، پکې د وینو غوټۍ جوړې شولې. بیا دواړه لاسه ګریوانه ته واچول. ما نه لا هغه خیرې هیرې نه دي، او ما نه لا هغه خیرې هیرې نه دي. یار صاحب، منګه د کلو او د بانډولې ونی، منګه د غرو د سردرو لیونی، او دغه د ښار د ښاریو مینان، دغه د ډیرو خوشحالو مینان. دوی ته په پښو کې مینان ارغړي، دوی په سرو شونډو هر وخت پیښې دي. دوی ته مباح دي د شرابو اوبه، دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي. او چې لمر زموږ د خپو تلي وسېځي، په منډه سرپناه ته لاړ شو، د پیچکي د دالان سویري لاندې چې موږ ودرېدو سو کفر وشو. معززینو ته ګناه ماپ ده، ولې چې دوی فطرتي مهر لري. د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه. موږ چې د زل پتار ته ګوتې یوړې، بس پابندي پر باپو لګېده. خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل، ویل چې سنګسار یې کوي، زنا یې کړې. بیا د هغې سنګسار ډیري په کاڼو وختل، هلته یې تقریر شروع کړو. موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې. موږ ویلې وا ډېر ښه. چې زلزلو مو وینې وشاربلې، بیا موږ راشنه شو پر اګزاره ځمکه، د ښکلا دښته کې غاټول شو. بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو، بیا راغله دوی موږ یې سرکپ کړو. زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې، زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې، په سر یې واړول. ما مې د مور د جنازې کټله اوږه ورنه کړه. میندو، ما هم د پرښتې په شانتې مور لرله، د مهربانې عاطفې په شانتې مور لرله. ما به د شپې څو وار اوبه، څو وار ډوډۍ غوښتله. ګوړه مې هم د روغ جواري سره چکی غوښتله. که له اسمان و، که له ځمکې، که به و که نه و، ما د شیدو، تروو، مستو هره کټوۍ غوښتله. خو یوه شپه هم داسې راغله چې دا هېڅ هم نه و، چې ما د نور کله په شان په ژړا پیل وکړ. ښه راته یاد دي چې ما هم ژړل او دې هم ژړل، او زه خو د خپلې لوږې اور په سر اخستی وم. خدای زما د لوږې اور کې سوځېدله ماته،
و ما نن د هغې پرښتې کټ له اوږه ورنه کړه، ما مې د مور د جنازې کټ له اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځنې راضي وي که نه پوهېږم. و ما ته به یې غېږه کې پناه لکه سپین غر راکړه، ژغورلې لاره به یې رسا لکه د لمر راکړه. پټ د پړونې په مرچل کې مې دښمن سارلو، له دې مرچله په امان مې ټول وطن سارلو. و ما نه کشران زما همزولې مې کاته سپین شوي، پله مې هم د ګریګڼ بلا ویښته سپین شوي. لکه ماشوم په خوب وده خونه کې چغې کمه، اوس هم عادت یم په تیاره خونه کې چغې کمه. مور یې اوبه راکړه، زما ګوړه جواری دې څه کړو، هغه زما د پښې ګونګرو او تاویزګی دې څه کړو. ته چپ شه مسافر لاس مې په مخ تیر شي، لکه د مور یو مرور لاس مې په مخ تیر شي. هیڅ بهانو د بهانې کټ له اوږه ورنه کړه، ما مې د مور د جنازې کټ له اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځنې راضي وي که نه پوهېږم. اوس هغه نه یم، ستا ازار په ملا وهلی یمه، نیم یمه هسې لکه مار په ملا وهلی یمه، د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم. اوس هغه نه یم، ستا ازار په ملا وهلی یمه، نیم یمه هسې لکه مار په ملا وهلی یمه، د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم. زه هم دا ستا په شان بچو ته خپلې غوښې اچوم. د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم، زه هم دا ستا په شان بچو ته خپلې غوښې اچوم. او داسې به ونه شي چې زما مال او متا واخلي، داسې به ونه شي چې زما مال او متا واخلي، اهل و عیال او د ژوند ټوله سرمایه واخلي. خو ما ته په دې بدل کې یو مور راکړې، ربه زما ناسور پر هر ته یو ټکور راکړې. ورکو اسرو مې د اسرې کټ له اوږه ورنه کړه، ما مې د مور د جنازې کټ له اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځینې راضي وي که نه پوهېږم. مورجانې اوس مې ستا د پښو څپ څپ تر شا نه راځي، مورجانې اوس مې ستا د پښو څپ څپ تر شا نه راځي، تر ډېره څک یم پخلاینو ته زما نه راځي. او زما د منډې ځای معلوم و، تر خپل بریده لاړم، هغې کمر ته مې ځان ورسوو سیده لاړم. ما به ویلې چې له دې ګړنګه ځان غورځوم، پرېمږده له دغې دنګه ځان غورځوم. تر هغې ناست د ګړنګ سر ته په کاته به راغلې، خو ما به هله زور شروع کړلو چې ته به راغلې. او مورې د هغې ګړنګ سر ته سلامي ولاړ یم، تر ډېره بریده دې څارم، په دوه لاسي ولاړ یم. او ورکو اسرو مې د اسرې کټ له اوږه ورنه کړه، ما مې د مور د جنازې کټ له اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځنې راضي وي که نه پوهېږم. تراب صاحب داسې کار وکړو چې د هغه نه وروسته خبرو مجال سړي ته نه پاتې کېږي. نو دومره دردونکي شعرونه خصوصا په وروستۍ برخه کې، مخکې چې اول کې هم کوم شعرونه وویل هغه هم درد و، خو هغه کې بیا داسې وشي یو هغه کې موږ له خندانه اوښکې راغلې، او په وروستۍ برخه کې له ډېر درد او ژړا نه ټولو په سترګو کې اوښکې راغلې. ارسطو نن 300 کاله مخکې ویلي چې دا ژوند چې دا تراژیدي ده. دا کومیډي ادبیات په دوو برخو باندې ویشل، یو کومیډي او تراژیدي. بیا دا کومیډي هم ویل چې دا هم په حقیقت کې تراژیدي ده، حقیقت کې تراژیدي ده، خو شاعر نامستقیم ډول باندې د ژوند تصویر انځوروي. نو هغه هم د ژوند په غمګینو اړخونو باندې له یو بل اړخه رڼا اچوي. نو کوم شعرونه چې په پیل کې وویلې هغه هم په حقیقت کې تراژیدي وه، خو وروستي شعرونه چې وویلې زموږ د ژوند د حقیقي تصویر دغه دی. خو دا قوت د هر چا سره نشته چې دا حقیقي تصویر وباسي. په اروپا کې وایي د مور شعر چې د کوم وویلې چې هر چا پکې خپل ځان کته، یو انځورګرو د مور تصویر انځور کړو، او دې تابلو ته چې به هر چا کتل یو درد یو غم پکې منعکس و. نو چا زړه نه کېده چې دې تابلو نه تېر شي همداسې. نو بیا ډېر د نوې زمانې ډېر انځورګران راغله، دا تصویر ورته ورکړه، ورته ویل چې دې ته ورته تصویرونه وباسئ، دې سره عصري رنګونه مو وسایل مو وسایط مو، مګر داسې ورته تابلوګانې هم دې تابلو کاپي وکړه، ډېر زیات تابلوګانې جوړ کړې. خو چې بیا به هم خلک تله دې تابلو ته چې به کتل، همغه تابلو د خلکو زړه کشکاو او خلکو ته یې خوند ورکاو مغې تابلو. نو بیا ارواپوهان راوستل چې دا تحلیل وکړي، تجزیه وکړي چې دا ولې دغه تابلو کې دومره خوند ده،
سرلی چې دا نورې په ډېرو لوکسو رنګونو باندې دي، د وخت په عصري رنګونو باندې امکاناتو باندې ښکلي دي، انځور کړي دي، مګر دې کې کش شته، دې کې نشته. نو هغه ارواپوه ولې چې د شاعر دغه د انځورګر د ژوند پېژندنه راته راوړی چې دا وګورم چې داسې هغه په ډېر کوچنیتوب کې مور یې وفات شوې وه او هغه د مور دغه په اصلاح وروستی جنازه دی نه وه کتلې. نو هغه کوچنیتوب کې هغه صحنه چې مور ځي او ماشوم مور له لمنې نیسي او په ژړا یې چې دام غواړي چې ورسره لاړ شي. نو هغه وویلې ارواپوه چې هېڅ انځورګر داسې تابلو نشي ویستلی، ځکه د چا مور نه ده مړه شوې، د نورو انځورګرانو مور نه ده مړه شوې. نو تراب صاحب چې د کم غم انځور کاږي دا په ټول وطن باندې دا غم او د په شاعرۍ کې چې کم درد دی دا درد په دې ولس کې شته، د محسوس کړی، خو د کمال او جمال په دې کې دی چې د دومره د الفاظو د سلیسو بلیغو الفاظو ذخیره لري چې هیڅ ډول تکلف او تصنع موږ په دې کلام کې ونه کتله. هغه موضوع له بیخه له تله راباسي او د لوستونکو اورېدونکو کتونکو مخې ته ږدي. نو زه فکر کوم چې هر څومره خبرې وکړو په دومره خوږو شعرونو باندې له پاسه خبرې کول اصلا هېڅ جواز نه لري. نو زه نه پوهېږم چې موږ کومه ډالۍ وړاندې کړو غیر له دې نه چې د اوښکو